بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هغه وخت چې راسي نصرت یعنی کومک د الله جل جلاله چې مراد ځنې فتح د مکې ده، نو وبوینې ته خلق چې داخليږي یعنی داخليدونکي به وي د الله جل جلاله په دین یعنی په دین اسلام کې ډلې ډلې. یعنی که څه هم د فتح مکې سمخ کې دوی ته د اسلام حقانیت معلوم وو، بیا هم د فتح مکې څخه وروسته به دوی په ډلو ډلو اسلام قبلوي او اسلام کې به داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. نو ته تسبیح یعنی پاکی وایه سره د حمد یعنی ثنا او تعریف د خپل رب او بخښنه وغواړه یعنی استغفار غواړه د خپل رب جل جلاله څخه. بهشکه الله جل جلاله دی ښه توبه قبلونکی، یعنی د دین د ترقی څخه وروسته نور د دنیا ژوند ختمېدونکی دی او مخ په قراره د ختمېدو خواته روان دی. نو ته په خپل ژوند کې د خپل رب حمد تسبیح او د خپل رب څخه بخښه غواړه.